په iOS 17 کې تاسو کولی شئ خپل د هوم سکرین اپلیکیشنونو ته مو د خوښې وړ رنګ ورکړئ. نو د دې ټریک د زده کړې لپاره دا ویډیو له موږ سره تر پای پورې وګورئ. د دې کار لپاره به د سکرین لاندې ځای په چغ ونیسئ او دا ایډیټ بټن باندې به کلیک وکړئ او کسټمایز به کلیک کړئ. دلته تاسو کولی شئ چې اپلیکیشنونو ته مو په خپل زړه باندې رنګونه انتخاب کړئ او په خپل زړه باندې ورته هر ډول رنګ چې ستاسو زړه وي هغه ورکړئ. نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. زموږ د نورو ویډیوګانو د کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ بټن فالو کړئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ. تر بلې ویډیو پورې مې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ورځ مو نیکمرغه د الله په امان.